پکار دا ده چې زموږ ستاسې قدرمنو اساتذو د خوا څخه هم کامله توجه وشي. اسباب د مشرانو په لاس کې دي، مسؤلیتونه دوی ته راجع دي. قدرمن استاذه نقشه ستا کار دی، تحقیق ستا کار دی، څېړنه ستا کار دی. زموږ په خپل مسؤلیت کې دا عزم دی چې موږ د هر وزارت سره تفاهمنامه ولرو، په کارو کې ملا سره خلاص. هم استاذ د دې د امکاناتو څخه سالمه استفاده وکړي، هم محصل د دې د امکاناتو څخه سالمه استفاده وکړي، او هم دوی قدرمن وزیران محترم وزارتونه زموږ د استادانو د استعداد څخه سالمه استفاده وکړي، تر څو دا د دې ذریعه او سبب وګرځېږي چې دا نن په کومو مشکلاتو کې راګیري دا حل شي. اقتصادي پیاوړتیا چې یو ملک ولري، په نظامي ډګر کې به هم کوي، سرحد به هم محفوظ وي، ډاکټر د لحاظه به هم کوي، په هر میدان کې به بل ته لاس نه نیولي، په دوا کې بل ته مجبور یو، په ډاکټر کې بل ته مجبور یو، د نظامي اسبابو په لحاظ باندې کمزور یو. خو که موږ اقتصادي پیاوړتیا ولرو دا ټول مشکلات به ورسره حل هم به مو ملک ساتلی، هم به مو د خلکو د ژوند د ښه آبادولو دپاره کوشش کړی، مسؤلیت به مو ادا کړی، او هم به د دښمنانو د اهدافو څخه محفوظ یو، د حاجت سلسله به مو ختمه سوي.